سر مې ډېر درد دی. خیره ای برکته، خیره برکته. ولې داجي؟ زما خو به سر ډېر درد دی، سر مې درد دی ډېرو. سر والا زور وکړ. په سر مې زور که بچې. خیره ولې؟ برکته داجي بیمار دی. داجي؟ ها بچې بیمار یې؟ او که نه به سر مې درد دی، سر درد مې نه ښه کېږي. جی د وختي نه پې زور کومه نو څه ګزارې وکړه. نه بچې ژویم چې داسې خټ وزني او زما به سر باندې پروت وي. داجي صبر وکړه. خیره داجي خو په قلاره شو، سر درد مې ولا برابر کوم. درد خو یې په قلار شو، اوس یې پرېږده چې وده یي. زه چې ځو او د داجي سر چې دی په قلاره شو. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم سلام. هلکه هغه پلار دې څنګه دی؟ ما ته خو چاویا ډېر زیات ناجوړه دی. خو بیمار و، خو زما لالا په آرام کو. راځه چې تپوس لی ورشو. راځه که نه. څوک خو کور کې شته نه؟ راځه قاری صاحب، څوک نشته. راځه بسم الله. راځه قاری صاحب. لالا مې داجي په قلار کړی دی. إنا لله وإنا إليه راجعون. لکه خدای م تباه کړی، دا خو تاسو مړ کړی دی. تاسو خو څه ونه وي؟ نه نه څه مې نه دي ویلي. د مانځه ټیم دی او ځان جمیل رسول نه. ورشه ځه. هلکه خیره داجي څنګه دی؟ داجي خوړه کړو خوند نه وایو. قاری صاحب د ځان سره څه وی ولاړو. زه به قاري صاحب پسې ورځم چې څه یې ووایي. قاري صاحب السلام علیکم. وعلیکم سلام. قاري صاحب تاسو زما غرور ته څه ووایه خیر ته؟ څه مې نه دي ویلي. مه کوه قاري صاحب څه دې ورته ووایي. دا سړي سره نسي چل کړی. مړه ایستې چل مو سره هم نه دی کړی، خو په سر یې درد و، بلاک مو ته راوبغه چې سر درد ولا قلار کړو. خو تاسو وفات کړی دی. نه مړه راو که نه خفه کېږه مه، شوی کار دی او زه درنه ورځم. د مانځه ټیم دی. برکته نه خفه کېږه، دوا ورته کوه. مړه د خیر دغه یو تاجي و نو هغه رانه ملاړی. د خیره بوجۍ خو مو ډکې کړې چې بره چت ته یې وخېجو. ټیک ته برکته. السلام علیکم. قاري صاحب وعلیکم السلام. څنګه یې؟ خیر دی. قاري صاحب دا شګه مو راوړه نو دا وګوره دا څنګه ده. زه خدای دې پکې خیر او برکت ورکړی نو. خیره دا خو پکې برکت او خیر اچوي. څه ته ګورې راباندې کپې. تو ودرېږه.